له ښاره د مرکز ګردیز لرې پرتې سیمې رباط ته ځو چیرته چې پخوا د ناامنۍ له امله ورتګ خورا ستونزمن و خو اوس دغه سیمه د حکومت تر واک لاندې ده او د غرونو په لوړو څوکو د پولیسو پوستې هم تر سترګو کیږي ځایي خلک وایي ځوانانو یې د سیمې امنیت ساتلو په موخه له افغان ځواکونو سره په ګډه ټوپک پورته کړی خو د دوی په وینا له دومره قربانۍ سره بیا هم ولایتي ادارې له پامه غورځولي دوی د پوهنې روغتیا او بیا رغونې برخو کې له شته ستونزو سره ټکوي او وایي په سیمه کې ښوونځي ودانۍ درسي کتابونه او مسلکي ښوونکي نه لري او همدارنګه خپل ناروغان د کلینیک نشتون او لارې د خرابوالي له امله پر خپل وخت روغتونه هم نشي رسولی اوس خو امنیت هم ښه ده دلته ورور پولیسي وار سیسټم امنیت د دغه سیمې بیخي ښه ده له تر اوسه پورې کوم مشکل نشته د خدای فضل ده خو موږ ته وروره ولا کوم کارونه نه دي سوي مکتب ده هغه ور کې په خیمو کې سبق وایي امنیت چې ده الحمدلله بیخي ډېره ښه فضا ده خدای رضا یو چې موږ له دغه ځایه نه ځو 1200 تقریبا 500 تر 200 افغانو موږ را ګردیز ته موټر نیسو په دغه ځای کې نه کلینیک سه هېڅ شی موږ ته نشته دا دې پسې بله خبره دا ده چې د موږ په 82 کې مکتب منظور شوی ده په 82 کې خو بس وعدې دي که نه وعدې دي هغه خلپلاوی راته جوړ کړی د نور هېڅ شي موږ ته نه دي راکړي د رباط سیمې قومي مشر محمد عیسی صادق هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي ولایتي ادارې سره یې څو ځله د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي خو په وینا یې کال تیریږي چې لا هم د کړو ژمنو په عملي کولو کې اقدام نه دی شوی واقعا دولت دې سیمې ته په دې برخه کې لکه پوهنې برخه کې او د روغتیایي برخه کې هیڅ توجه نه ده کړې څو ځلې د ولایت مقام ته ما عرض پاڼه وړې ده قومي مشران را سره تللي دي ځوانان را سره تللي دي په دې برخه کې او د ولایت مقام لخوا موږ ته وعده راکړل شوې ده چې د رباط سیمې ته به چې دا لویه سیمه ده دې ته موږ یو روغتیایي کلینیک جوړوو خو دغه د تقریبا کال یو نیم کال تیریږي تر اوسه پورې موږ د روغتیا په برخه کې نه کلینیک لرو په دغه سفر کې را سره د پکتیا د امنیت امیر سمنوال لطف الله کامران هم ملګری و نوموړي په دې وروستیو کې رباط د مرکز ګردیز له باامنه سیمو یاده کړه ویې ویل د یادې سیمې په هغو ساحو کې د پولیسو پوستې ځای پر ځای کړي چې پخوا به پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه موجود وو بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو وینئ چې موږ نن خپله د رباط او د شیخانو کلي ته تللي وو اوس د رباط په کلي کې مو ولاړ یو د رباط ځوانانو سپین ږیري مشرانو ټولو سره وغږېدو هغه تشویشونه چې پخوا دلته وو هغه اوس الحمدلله نشته دلته ثابتې پوستې موږ اچولې دي او په عین حال کې دوامداره تګ راتګ له ولسونو سره له خلکو سره زموږ ناستې پاستې د دې سبب ګرځېدلي چې دلته امنیت تامین سي او هغه کوم تشویشونه چې هغه ټول له بینه تللي دي یوازې د رباط سیمې اوسیدونکي نه دي چې د روغتیا پوهنې او بیا رغونې برخو کې له ستونزو سره ټکوي بلکې د دې ولایت په ډیری لرې پرتو سیمو کې خلک له ورته اسانتیاوو بې برخې دي